په غزني ولایت کې د افغاني سرې میاشتې له لوري له 148 اړمنو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وشوه. په غزني ولایت کې د افغاني سرې میاشتې مسؤلین وایي چې د 148 کورنیو له ډلې څخه 100 تنه معلول کسان دي او پاتې 48 هغه کورنۍ دي چې د کرونا وایرس له کبله ورته زیان رسېدلی دی. په غزني ولایت کې د افغاني سرې میاشتې رئیس عبدالواجد سادات وایي چې دوی د روژې میاشتې له پیله تر اوسه 740 کورنۍ سروې کړي چې تر اوسه یې له شاوخوا 450 کورنیو سره د خوراکي توکو مرستې کړي او پاتې کورنیو سره به هم مرستې وشي. په غزني ولایت کې رمضاني پروژې تقریبا د روژې د شروع نه موږ دغلته په غزني کې د 740 کورنیو دپاره سروې درلودله چې د هغې د جملې څخه 288 کورنۍ په خوږیانیو ولسوالیو کې د مستحقو بېځایه شوو معیوبینو معلولینو کونډو بیچارهګانو کورنیو لپاره توزیع شوله او د هغې د جملې څخه 148 کورنۍ د روژې په آخري شپو کې دلته غزني کې موږ مرکز کې توزیع درلودله او باقي مانده کورنۍ نن او سبا موږ دلته غزني کې توزیع لرو د هغه کورنیو لپاره چې مخکې روژه کې سروې شوي دي. اړمنې کورنۍ هم له یادو مرستو څخه خوښې دي. وایي چې دا مرستې د دوی بسنه نه کوي. دوی وایي له دولت او نورو خیریه بنسټونو څخه یې غوښتنه دا ده چې دوی سره راتلونکي کې هم مرستې وکړي. عبدالنعیم چې په یوه پښه معلول دی وایي په کور کې کسان زیات دي او دا مرستې یې بسنه نه کوي. له رئیس صاحب چې خواهش د سرې میاشتې دا کومه چې له موږ معلولینو سره چې څومره وس او قدرت او توان دې وي جبري به نه وي. په همیشه کې باید داسې د موږ سب هیر نه که همیشه باید داسې موږ سب خبر که د موږ دفتر ریاست معلول شهدا یا بعضې کسان لکه د ولسوالیو چې د هغه خبر که موږ نور معلولین هم یوه بله معلوله میرمن وایي چې د سرې میاشتې له دې مرستو څخه خوښې دي خو وایي چې بډایه خلک دې لاسنیوی وکړي. دا وایي د ګټې په کور کې څوک نه لري. تشکر میکنیم امروزی سرامیاز قدیما کمک کردم. ما یک مسکین غریب بیچاره هستیم، معیوب هستیم. بسیار تشکر، زیاد تشکر از کمک هایشان. بسیار از مردم سرامیاز بسیار تشکر. د یادونې وړ ده چې غزني یو د هیواد له هغو ولایتونو څخه ده چې بېوزله کورنۍ پکې زیاتې دي او زیاتره کورنۍ بې سرپرسته دي. احسان الله کریمي، شمله راډیو، غزني. شمله د حقیقتونو هنداره 88.1 FM.